تاسو دا تاسو زمانہ ډیر زیات وکړو چې موږ د هغه میډیسن کمپنۍ وښایو کوم چې ملټي نیشنل کمپنۍ دی، یعنې چې د هغو قیمت هم مناسب قیمت وي او د هغې فایده مریض ته ډېره زیاته وي. نو زه 15 کمپنۍ به تاسو ته په سکرین باندې داسې شو کوم چې د هغې نوم به ورسره وي او د هغې سره به لوګو هم وي. که چېرې تاسو په دو کمپنیو کې میډیسن راواخیسته نو تاسو ته په مناسب قیمت سره هم میلاویږي او د دې فایده به مریض ته ډېره زیاته وي. خو د هغې نه وړاندې ځکه تاسو ته په سکرین باندې کوم ټیبلېټ سربیزیټ دی په دې باندې یو لوګو جوړه شوې ده چې دا د ایپورټ کمپنۍ والا ده چې دا زموږ سره د ملټي نیشنل ده. همدغه شان لکه څنګه ویبرامایسین ټیبلېټ دی دا زموږ سره فایزر کمپنۍ والا ده. نو یا به تاسو ته په میډیسن باندې دغه شان لوګو راځي یا به تاسو ته په میډیسن باندې دغه شان نوم راځي چې دا د ملټي نیشنل کمپنۍ والا وي. نو کله هم چې تاسو ته ډاکټر سره میډیسن ولیکي یا تاسو د فارمیسي نه میډیسن راخلئ نو تاسو په ملټي نیشنل کمپنیو کې راخلئ ځکه چې هغه په مناسب ریټ باندې هم وي او تاسو ته فایده هم زیاته درکوي، یعنې څوک مریض چې دا استعمالوي هغه ته فایده هم زیاته ورکوي. همدغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.